وایي جنګ څه کانې دې وکړې، رښتینې بچیان یې په دې حالت کې ګرځي خو خاینین او غلې بیا پرمختللی ژوند لري. سلامونه لیدونکو، د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم تر اخره وګورئ. وګورئ د وطن خدمتګار وګورئ، رښتینې پوځیان دغسې وي چې نه ماڼۍ لري نه جایدادونه، نه ځمکې لري نه هم ډالرونه، نه یې رشوت اخیستی وي نه یې له وطن سره خیانت کړی وي. د دې اتل پوځي په ویاړ برید جنرال شاه محمود نیازی د اردو متقاعد جنرال دی. هغه په 1958 کال کې د انګلستان له شاهي اردو اکاډمۍ څخه فارغ شوی. نمک حرامي یې ونه کړه او بیرته افغانستان ته د خدمت لپاره راغی او تر 1990 کال پورې خپل هیواد ته خدمت وکړ. هغه په 1992 او 1996 کال کې په کابل کې د کورنۍ جګړې پر مهال 2 زامن له لاسه ورکړل او 3م زوی یې تیر کال په ځان وژونکي برید کې شهید شو. اوس مهال هغه د خپلې میرمنې او خپل عصبي زوی سره یوازې ژوند کوي او یو زوی یې ترې جلا دی، مګر په ویاړ سره، ځکه چې هغه د هیواد لپاره ایماندارۍ سره کار کړی او غواړي په ویاړ سره مړ شي. هغه په دې 88 کلنۍ کې هم خیرات نه اخلي. هغه د یو سړي په څیر سخت کار کوي تر څو د خپلې 4 نفري کوچنۍ کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس هغه هره ورځ د کندهار په شاوخوا سړکونو کراچۍ په لاس ګرځي تر څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي چې تر ټولو کوچنی ماشوم یې 4 کلن دی. دا جنرال د سختو وختونو څخه تیریږي. خو بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویل کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د جنرال سره د مرستې اعلان کړی دی. قدرمنو کتونکو، چې څومره کولی شئ دغه ویډیو در سره شیر کړئ تر څو ډیر شمیر هیوادوال یې وګوري او د وطن د اتل جنرال سره مرسته وکړي.